دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ به وئ. د بعضو ملګرو او دوستانو میسیجونه کول، ویل به یې چې که چیرې ویډیوګانې علاوه پر دې چې لیکچر به وي، یعنې تاسې به خبرې کوئ، ترڅنګ یې سلایډونه ورسره ډېر به ښي چې موږ د هغه څخه نوټونه واخلو او کله کله د خبرو په برخه کې بعضې نقطې راڅخه پاتېږي. نو د دغه را روانو څو ویډیوګانو دپاره مې دغه نوی میتود انتخاب کړی چې ویب کام جمع سلایډ به استعمالوو. وبه ګورو چې د ملګرو یعنې مطلب ګټور تمامېږي که نه و، بیا به د دوی نظریات بیا واورو، بیا به وګورو که نه و یو بل لاره به ورته انتخاب کړو. نن راځو په کیس منیجمنټ کې، البته په ټولو سکتورونو کې دا شی مهم دی، خو موږ د پروډکشن کیس منیجمنټ په برخه کې پر سوپرویژن او کوچینګ باندې خبرې کوو. سوپرویژن نظارت دی، څارنه ده، کتنه ده، او کوچینګ هم روزنه ده. دا دوه شیه په پروټکشن کیس منیجمنټ کې خورا ارزښت لري، خورا اهمیت لري، او د کیس ورکرانو یا سوشل ورکرانو دپاره چې کوم تخنیکي کسانو دي، د سوپروایزرانو، ټیم لیډرانو، کوډینیټرانو او یا هم کېدای سي افیسران وي، د دغو کسانو د کارونو یوه ډېره مهمه برخه چې ده، هغه دغه د دوی د خپل ټیم د کارونو نظارت او څارنه ده، جمع د هغوی روزل دي یا روزنه ده. دغه کوچینګ او سوپرویژن یا سوپرویژن او کوچینګ نظارت او ظرفیت جوړونه چې ده، دا د پروډکشن په کیس منیجمنټ کې د سوپروایزر هر نامه باندې چې تاسې په خپل ارګان کې لرئ او د کیس ورکرانو سره د ده ګډ کار کول دي، او دا د دواړو تر مابین یو مسلکي او تخنیکي اړیکه ده، او د دغې اړیکې هدف دا دی چې د کیس ورکر یا سوشل ورکر د کړنو او د خدماتو د وړاندې کولو د ده د وړتیاو او د کار څخه ملاتړ کول دي، او هدف یې دا دی تر څو د دوی د چارو کتنه وسي، ترڅنګ یې د کیس ورکرانو سره کومک وسي، تر څو چارې په صحیح ډول باندې مخته یوسي او د دوی د هوساینې سبب وګرځي که چیرې دوی بعضې کومې ستونزې او سرګردانۍ لري، او ترڅنګ یې د دوی نظارت او روزنه چې ده، هغه دغه د خدماتو د وړاندې کولو کومه پروسه چې ده، هغه مؤثره کوي، تاثیر به یې زیات وي او ګټوره به وي. دا وینې هغه د سوپرویژن او کوچینګ تقریبا معنا او تعریف ده. دغه نظارت او روزنه چې ده، دا داسې یو دوامداره کار دی، یعنې مطلب دا داسې نه دی چې زه یو ټیم لیډر یا کیس ورکر ټیم لیډر یا سوپروایزر په 6 میاشتو کې یا په 9 میاشتو کې یا په 10 میاشتو کې به د یو وارځي د خپل ټیم د کار لیدنه به کوي. یا دا که نظارت دی، سوپرویژن، او که د ټیم ظرفیت جوړونه ده، دا دوامداره پروسې دي، دوامداره کارونه دي، او کیس ورکر ټیم لیډران، سوپروایزران، دوی ځي د خپلو کیس ورکرانو او سوشل ورکرانو د کارونو څارنه کوي، او علاوه پر دې چې دوی د هغوی د کار تخنیکي څارنه کوي، د خپل ټیم وړتیاوې ګوري، کار یې ګوري، د کیسونو د پیژندنې، مخته وړلو، اکشن پلان جوړولو، خدماتو وړاندې کولو، ریفرو بسته کول، دا ټولې پروسې څاري، ترڅنګ یې دوی کوښښ کوي چې د دوی سره مرسته وکړي. هغه مرسته یې کوچینګ دی، روزنه ده. نو دغه سوپروایزران د نظارت او د مرستې کولو په مټ باندې غواړي چې دغه څو شیان تر نظر تیر کړي او ترڅنګ یې لاسته راوړي. اول په سوپرویژن کې ډېری وختونه ټیم لیډران چې دي، هغوی د کار د کیفیت څارنه ترسره کوي، یو کنټرول ترسره کوي، چې په دې کې مختلفې میتودالوژیانې شته، بیا وروسته خبرې باندې کوو، د هغو څخه دوی استفاده کوي. څوک دغسې میټینګونه د کیس ورکرانو سره دایروي، څوک کیس منیجمنټ میټینګونه دایروي، څوک کیس ډسکشن کوي،
څوک همداسې د کیس ورکرانو سره کښېني بحث ورسره کوي، څوک یې انفرادي کوي، څوک یې ګروپي کوي، تر څو دوی پوه شي چې د دوی کار څنګه روان دی. بله دا چې دوی په دې کار سره غواړي چې د کیس ورکرانو کومه پوهه چې ده، کوم مهارتونه چې دي هغه نور هم پیاوړي کړي. کله چې بحث کېږي معلومه خبره چې بعضې ستونزې شریکېږي او د ستونزو د حل دپاره ټیم لیډران تخنیکي لارښوونې کوي خپلو کیس ورکرانو ته، نو چې د دغې تخنیکي لارښوونو په ذریعه د کیس ورکرانو هغه مهارتونه چې دي هغه نور هم ښه کېږي، قوي کېږي، بهتره کېږي. بله خبره دا ده چې دا د کیس منیجمنت کار چې دی دا داسې اسانه کار نه دی. د ورځې په جریان کې کیس ورکران، سوشل ورکران د رنګارنګو متضررینو مراجعینو سره مخامخ کېږي. د هر مراجع داستان او کیسه ځان ته غمیزې او په اصطلاح باندې تکلیفونه او دردونه لري. دا ټوله پر انسان باندې تاثیر کوي. کله چې یو انسان د بل انسان تکلیف اوري معلومه خبره ده یا د هغوی حالت ویني، نو معلومه خبره ده چې پر دوی باندې هم تاثیر کوي او کېدای شي دوی بعضې روحي او احساساتي ناراحتیو سره مخامخ شي. نو د ټیم لیډرانو بله وظیفه دا ده چې د کارمندانو سره کښېني، خبرې ورسره وکړي، تر څو کوشش وشي چې دوی په روحي او رواني لحاظ باندې په اصطلاح باندې ناراحته نه واوسي، ارام واوسي. او په دې برخه کې هغه موږ یو بحث لرو په نامه د سلف کیر، چې په دې برخه کې کارمندانو ته ټرینینګونه ورکول کېږي او هغه هم زموږ د راتلونکو ویډیوګانو د بحث یوه موضوع ده. د هغې څخه استفاده کېږي چې څنګه د ځان خیال دوی وساتي. تر څنګ یې دا کسان د دوی سره کښېني، کار ورسره کوي، خبرې ورسره کوي، تر څو دوی یو ډول آرام کړي، راحت یې کړي او د دوی ملاتړ وکړي، تر څو خدای نخواسته د دوی د خپل کار څخه څه روحي او رواني ضربه ونه ویني. او بل په کیس منیجمنت کې مهم شی چې دی هغه د کیس منیجمنت د اصولو یا د پرنسپلز تطبیق دی. کله چې اصول په صحیح ډول باندې تطبیق شي معلومه خبره ده چې کار په صحیح ډول باندې مخته ځي. نو په سوپرویژن او په کوچینګ کې سوپروایزران کوشش کوي چې وګوري چې ټیم مو څونه د کیس منیجمنت په اصولو باندې پوهېږي، څومره یې تطبیق کړي دي، په کومه برخه کې ستونزه شته چې په هغه برخه کې موږ دوی ته روزنه ورکړو. نو دا د دغې نظارت او روزنې په مټ باندې یو بل څه دی چې په لاس باندې راځي. او بل شی چې مهم دی هغه دا دی چې دغه څارنه او روزنه د دې لپاره هم کېږي تر څو خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې شي. کله چې د یو خدمات د وړاندې کوونکي نظارت ونیسي، پوښتنه یې ونیسي، د کار څخه لیدنه ونیسي، معلومه خبره ده چې هغه به اشتباه کوي، خطا به کوي، کوم ځای کې به غلط ځي مخته. او کله کله بعضې کسان متاسفانه داسې چې بیا کله چې د نظارت څوک نه وي دوی کار هم نه کوي، باید تر شا یو څوک ورپسې چې دوی وڅاري، ویې ګوري، د کار اخیستنه پوښتنې وکړي، بیا دوی په ښه ډول باندې خپل کار ترسره کړي. دا سوه ده. او بل یو مهم شی هغه دا دی چې دغه کوچینګ چې دی دا یو ټرینینګ نه دی چې 3 میاشتنی یا 6 میاشتنی یا 9 میاشتنی یو ټرینینګ وي، دایر سي بس خلاص، بلکې دا چې دی د لارښوونې یو دوامداره پروسه ده. کوچینګ په دوامداره شکل باندې ترسره کېږي. کله چې مثلا هفتهواره د کیس منیجمنت میټینګونه دایریږي، دا په اصل کې کوچینګ دی. کله چې په 2 هفتو کې یو وار د کیس منیجمنت کنفرانسونه یا میټینګونه دایریږي، دا کوچینګ دی. ځکه هلته پر دغه شیانو باندې بحث کېږي او ټیم لیډران کوشش کوي چې د خپل کیس ورکرانو څخه واوري او کومک ورسره وکړي، لارښوونه ورته وکړي. په میاشت کې یو وار بعضې ناستې ترسره کېږي، دا په اصل کې کوچینګونه دي. نو دغه روزنه یا کوچینګ چې دی دا داسې یو ټرینینګ غوندې شکل نه لري چې موږ وایو بس 3 میاشتې بعد زه به د کوچینګ یو سیشن ولرم بس همدومره کفایت کوي. یا ټرینینګونه کېدلی شي چې مثلا په 3 میاشتې کې، په 6 میاشتې کې، په 9 میاشتې کې، په کال کې یو وار وشي. اما د سټاف یا د کارمندانو ظرفیت جوړونه، د هغوی روزنه، هغوی ته تخنیکي او مسلکي لارښوونې دوامداره کار دی. په دغه خاطر باندې د کیس ورکرانو او سوشل ورکرانو لپاره تخنیکي سوپروایزران یا ټیم لیډران استخدامیږي. او په دغه خاطر باندې ټیم لیډرانو سوپروایزرانو ته ډېرې اندازې پورې ډېر حقوق ورکول شوي دي چې دوی حتی کیس فایل نور ډیټا کتلی شي، تر نظر یې ایستلی، خاص په دې خاطر باندې چې دوی به په دوامداره شکل د خپل ټیم سره کار کوي. نو دا سول د سوپرویژن او کوچینګ پیژندنه.
او موخې یې خدای دې وکړي چې سر هم په خلاصه وي، که څه پوښتنه وه، څه معلومات مو شریکول غوښتل، پر ویډیو باندې کامنټ کولی شئ او د سوپرویژن او کوچینګ اړوند نورې ویډیوګانې وروسته کتلی شئ. مننه.